بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن بیا هم د فیسبوک په یو سیټینګ باندې زه تاسو ته کار کوم. په یو سیټینګ باندې ځکه کار کوو چې ویډیو وړه وي نو ښه خبره ده چې زړه مو ته نه تنګېږي او ور وکتل شي یو سیټینګ بیا ښه یادېږي هم. نو زه راځم په فیسبوک کې دا د فرینډ لیست چې کوم یو دی دا به موږ څنګه پټو د بل کس نه د نورو ملګرو نه چې خپل زموږ د فرینډ لیست دی دا به موږ څنګه پټو. نو تاسو کله فیسبوک ته راشئ خپل په دې فیسبوک باندې کله کلیک کړئ د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دغه درې ټکو ته به راشئ د درې لاینونو ته بیا به راشئ تاسو د هغې نه وروسته سیټینګ ان پرایویسي باندې په دې باندې به کلیک کړئ او بیا د هغې نه وروسته به تاسو راشئ په دې سیټینګ باندې به بیا کلیک کړئ چې کله موږ په دې سیټینګ باندې کلیک کړو بیا به چې دی بیا به تاسې راشئ دلته لاندې دې ځای کې چې دی تاسو به دلته لاندې راشئ د دې ځای نه هاو پیپل کن فایند اینډ کنټینټ ویو ته به راشئ دلته یو ته به راشئ د دې ځای نه چې دی بیا به تاسې ته دلته یو لیست ببل راشي په دې ځای کې چې دی موږ ته چې دی په دې ځای کې اوس کمانډونه ډېر رالل دلته لیکلي هو کن دا دویم کمانډ دی هو کن سی یور فرینډ لیست څوک وکولی شي چې ستا د فیسبوک هغه د فرینډ لیست وګوري. نو زه ورته اوس دلته د خپلې خوښې وایم چې یاره دغه کسان دې وګوري یا زه وایم چې انلیمي یعنې زه په خپله چې دی زه غواړم چې هېڅوک زما دا فرینډ لیست ونه ګوري. اوس چې دی دغه لیست ما سره راغی په دې لیست کې چې دی پبلیک مطلب دا دی عمومي پبلیک مطلب عمومي چې ټول څومره خلک دي که فرینډ دي او که غیر فرینډ دي ټول دې زما د فرینډ لیست وګوري. ورپسې فرینډ دي چې یعنې ځان ته فرینډ دې وګوري زما چې کوم فرینډ دي همدا دې زما فرینډ لیست وګوري. فرینډ ایکسپینډ دا دې وګوري او که نه انلیمي مطلب دا دی چې هېڅوک دې نه ګوري. نو زه ما همدې ته ټیک مارک اچولی دی او تاسو چې دی که تاسو سره پبلیک وي تاسو به چې دی انلیمي ته ټیک مارک واچوئ او دغه به ځان سره چې ښه کوئ دا به ټیک مارک کوئ چې ستاسو د فیسبوک فرینډ لیست نور کسان ونه ګوري. نو دغه یوه شارټ ویډیو وه هیله ده چې دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.